د رمضان په میاشت کې یو مهمه خبره ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښمنه نا وخت کو او رجمات به رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کو زمونږه دا ډېر عوام مسلمانان په دې خبرونه کوي د الله او رسول نن وخت کې یو عمل چې الله او رسول په کومه طریقه باندې کړی باید چې موږ او تاسو په هغه طریقه باندې هغه عمل وکړو محمد رسول الله فرمایلی دي لا يزال امتي بخير ما عجل الفطره واخر السحور زما امت با تر هغه وخت پورې پرحم باندې او د رب العالمین په نعمتونو کې اختی تر څو پورې چې دی پښمنه نا وخت کوي او رجمات وختي کوي ام المؤمنین عائشه ته چاویلې چې ابو موسی الاشعری رضی الله عنه رجمات نا وخت کوي او پښمنه وختي کوي او عبد الله ابن مسعود پښمنه نا وخت کوي او رجمات وختي کوي بدید وړو کې کم یو غوړه ده نو ام المؤمنین عائشه ته ویل چې عبد الله ابن مسعود دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې روان دي ګوره بخاری کې یو ناشنا روایت دی رسول الله یو ځل په سفر باندې تلو صحابه کرام سره بلال رضی الله عنه د رسول الله فرمایل چې رجمات تیار کړو رجمات بلال سمو ته یا رسول الله المر ولاړ دی بالکل رڼا ده رسول الله وتوي رجمات تیار کا هغه ته بیا یا رسول الله و المر ولاړ دی اخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو او بیا رسول الله فرمایل اذا جاء الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم کله چې المر پریوزی او د زمکه رڼا ختم شي نو بس د روزدار د بار روزه ماتول په دغه وخت کې جایز دي نو اسد ځان له بي ځای احتیاطونه کول چې سړی نیمه ګنټه مخکې هغه پښمنه بندي او بیا 15 منټه وروسته روزه ماته کوي دا ګوره د يهودو عملو يهودو به چې کله روزه نیولي نو هغه به نا وخت روزه ماته به نا وخت کو او پښمنه به هغه ډیر وختي کو دی وجه نه سنت طریقه مدارا چې سړی پښمنه وختي کوي او روزه ماته پښمنه نا وخت کوي او روزه ماته هغه وختي کوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه